د اختر د لمانځه عملي زده کړه. کله چې د اختر د لمانځه لپاره ودرېږئ نو لومړی به نیت وکړئ. په زړه کې نیت کول کفایت کوي، خو که په ژبه وویل سي ښه دی. د نیت الفاظ داسې دي: نیت مې دی د زړه د اخلاصه لمونځ کوم 2 رکعاته واجب د کوچني اختر یا د لوی اختر په 6 تکبیره خاص خدای تعالی را په دې حاضر وخت اقتدا مې ده په دې حاضر امام پسې مخ مې دی پر لوري د کعبې شریفې. کله چې امام د لمانځه شروع وکړي او الله اکبر ووایي تاسو به نیت کړی وي. تر نیت کولو وروسته به لاسونه پورته کړي او الله اکبر به ووایاست، بیا به لاسونه وتړئ. د لاسونو تر تړلو وروسته به ثنا یعنی سبحانک اللهم ووایاست. تر سبحانک اللهم وروسته امام 3 تکبیرونه وایي چې په نور المنځونو کې نسته. کله چې امام لومړی تکبیر ووایي تاسو به لاسونه پورته کړئ او الله اکبر ووایاست، بیا لاسونه ایله کړئ. کله چې امام 2م تکبیر ووایي بیا لاسونه پورته کړئ او الله اکبر ووایاست، لاسونه ایله کړئ. کله چې امام 3م تکبیر ووایي تاسو لاسونه پورته کړئ او الله اکبر ووایاست، خو د دې وارې لاسونه وتړئ. بیا امام الحمدلله او بل صورت وایي تاسو به چوپ ولاړ یاست، اورېدل به یې کوئ. وروسته امام رکوع ته ځي، تاسو به هم ورسره رکوع کوئ. بیا امام 2 سجدې کوي، بیا 2م رکعت ته راپورته کیږي، تاسو هم سجدې ورسره وکړئ او 2م رکعت ته راپورته سي لکه د نور المنځونو په ډول. کله چې امام 2م رکعت ته راپورته سي لومړی الحمدلله او بل صورت وایي. تر قرأت وروسته امام تکبیر وایي، لاسونه پورته کوي، تاسو هم لاسونه پورته کوي او الله اکبر وایاست، بیا لاسونه ایله کوي. امام 2م تکبیر وایي، تاسو به لاسونه پورته کړئ او الله اکبر به ووایاست، بیا به لاسونه ایله کړئ. امام 3م تکبیر وایي، تاسو به لاسونه پورته کړئ او الله اکبر به ووایاست، لاسونه به ایله کړئ. کله چې امام 4م تکبیر ووایي دا د رکوع تکبیر دی. په دې وخت کې به لاسونه نه پورته کوئ بلکې مستقیم به رکوع ته ځئ. بیا به د امام سره پاته لمونځ د نور المنځونو په څیر پوره کړي، یعنی امام 2 سجدې کوي، ناسته کوي، سلام ګرځوي، تاسو به هم ورسره سجدې او ناسته وکړئ، سلام به وګرځوئ. تر لمانځه وروسته امام خطبه وایي. دا خطبه اوریدل سنت دي. مسلمانان باید خطبه په ښه آرام سره واوري. الله تعالی دې زموږ او ستاسو ټول عبادتونه قبول کړي.